بیا د دهشتګر په نوم ولګوه تور په ما یا د اشغالګر په نوم ونړوه کور په ما ونړوه کور په ما کلي کې ناکه وکړه ومې وله مړ مې کړه دا منمه چې شمله قابل د احترام ده خو احترام د خړ پکول کول پکار دي نو زه د ډېره غمه نه نغته په چرسو بنګ یم وایي دوه ښځې مې کړي خدایه عمر باندې تنګ یم دا ډېرو جنګونو او جګړو دلته وجلي دي کور کلي د ډېرو په توپونو نړېدلي دي دې کې بې ګناه د غټ واړه زړګی چاودلی دی وکړه باور په ذوالجلال شاړه چې د ښځه کوي زه ورسره زه ته نو پې واده په ډنګ او ډول کول پکار دی پکار زه تا پسې ته ما پسې زړه خوره کنه کافره چې یاد دې ساتم یاد خو مې ساته کنه کافره او چې دا وطن د سرو سپینو ډک دی نو بیا ولې به هر شپې کوې راځه کنه کافره ماشاءالله او که نورو خلکو سترګې پټې کړي دي نو خیر دی که نورو خلکو سترګې پټې کړي دي نو خیر دی نو ته خو لږې سترګې غړوه کنه کافره اقبال صاحب مهرباني ستا نه شعرونه اوري مننه شاداب صاحب قربان دې شم خدای دې راته روغ لره نو بل شعر به درته وایم چې شاداب صاحب خدای دې راته ونازوه وی برید په دا شکه وکه ومې وله مړ مې که برید په دا شکه وکه مننه شاداب صاحب وی برید په دا شکه وکه ومې وله مړ مې که دا یو دماکه وکه ومې وله مړ مې که بیا د دهشتګر په نوم ولګوه تور په ما بیا د دهشتګر په نوم ولګوه تور په ما یا د اشغالګر په نوم ونړوه کور په ما ونړوه کور په ما کلي کې ناکه وکه ومې وله مړ مې که کلي کې ناکه وکه ومې وله مړ مې که او برید په دا شکه وکه ومې وله مړ مې که او کلي کې څوک نشته دی ستا نه چې وایي تپوس وکړي کلي کې څوک نشته دی ستا نه چې تپوس وکړي نو څوک پښتانه شته دی داسې چې افسوس وکړي نو ګرځه پټاکه وکړه ومې وله مړ مې که او دا یو دماکه وکړه وایي مننه خوشحاله اوسې شاداب صاحب او یا د القاعده په تور غوسه که مری زما یا د القاعده په تور غوسه که مری زما راشه نادیده په کور یو سکه کری زما نو غږ په شبکه وکه ومې وله مړ مې که دا یو دماکه وکه ومې وله او ما په رڼا ورځ ښکاره وزړوه دار باندې ما په رڼا ورځ ښکاره وزړوه دار باندې یا د بم په ډز ښکاره جګ کلویه لار باندې او میډیا مرکه وکه ومې وله مړ مې که راشه لالپوروال دلته کړه ټوټه ټوټه په منځ راشه لالپوروال دلته که ټوټه ټوټه په منځ وژنه کلیوال دلته وله کوټه په منځ نو وایي ګرځه پټکه وکه ومې وله مړ مې که غږ په شبکه وکه ومې وله د دوستانو باندې مې یو غږ کومه چې خدای مو ګل که د سپرلي ګرانو دوستانو خدای مو ګل که د سپرلي ګرانو دوستانو ښه نصیب مو خوشحالي ګرانو دوستانو ستا سره شاداب صاحب چې او حوصله مو په یو وخت کمزوري مه شه حوصله مو په یو وخت کمزوري مه شه بل پوره مو شه سیالي ګرانو دوستانو زه مو ویاړم کامیابي مو خدای نه غواړم زه مو ویاړم کامیابي مو خدای نه غواړم ستر مرشد شیرعلي ګرانو دوستانو او لالپوروال مو د ادب په ټکو ستایم لالپوروال مو د ادب په ټکو ستایم منم ستاسې ورورولي ګرانو دوستانو او ګران په ما دا ګیر چاپیر درې دا هر یو ښکلی دی ګران په ما دا ګیر چاپیر درې دا هر یو ښکلی دی زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی او دې کې دې پراته شاداب صاحب وایي دې کې دې پراته ډک له غیرته پښتانه خلک او تل دې وي ژوندي دا شملور درانه خلک سختو ورځو نه یې دا هر یو ځوان وتلی دی زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی او کور د اتلانو ننګیالیو نازنینو دی کور د اتلانو ننګیالیو نازنینو دی او ویاړم پې ساتلی تل زمرو د تن په وینو دی او چا چې سپک کتلی تې نه چېرته ژوندی تلی دی زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی
خو دا ډېرو جنګونو او جګړو دلته وجلي دي دا ډېرو جنګونو او جګړو دلته وجلي دي کور کلي د ډېرو په توپونو نړېدلي دي دې کې بې ګناه د غټ واړه زړګی چاودلی دی زه د دې هېواد یم دا هېواد زمونږ کلی دی زه پې خفه کېږم پې دردېږم دا چې ژاړم زه پې خفه کېږم پې دردېږم او دا چې ژاړم خیار د آبادۍ یې لالپوروال د خدایه غواړم ما په مینه مینه دا اشعار درته لیکلی دی زه د دې هېواد یم دا هېواد زمونږ کلی دی او د انصاف په تله ټول کول پکار دي د انصاف په تله ټول کول پکار دي خو د نیکۍ کارونه ټول کول پکار دي بد دې ورک شي مه کوه څه ترې جوړېږي بد دې ورک شي مه کوه څه ترې جوړېږي ترېنه ډډه جمپ جوړ کول پکار دي او د ړندو په څېر ژوند دلته پکار نه دی مننه شاداب صاحب وایي د ړندو په څېر ژوند دلته پکار نه دی خیال نظر په خپل ماحول کول پکار دي او دا منم چې شمله قابل د احترام ده دا منم چې شمله قابل د احترام ده خو احترام د خړ پکول کول پکار دي او ملنګي خو بادشاهي ده حقیقت کې ملنګي خو بادشاهي ده حقیقت کې قدر تل د کن کچ کول پکار دي او له چوکاټه بهر موزه محفل کې ډېر ښه شاداب صاحب وایي له چوکاټه بهر موزه محفل کې ژبې خولې سره کنټرول کول پکار دي او چې کرې للمې او ساتې د څاروونه چې کرې للمې او ساتې له څاروونه شاداب صاحب وایي ترې چاپېر د غنو شپول کول پکار دي او چې ښځه کوي ضد وي ورسره ضد کې چې د ښځه کوي ضد ورسره ضد کې نو پې واده په ډنګ او ډول کول پکار دي او هر سړی کوي ګولونه لالپورواله هر سړی کوي ګولونه لالپورواله ښه میدان ته وایي پکې ګول کول پکار دي ښه میدان ته پکې ګول کول پکار دي او وایي چې نصیب د چا کوټه شي بیا دې مړ شي مننه چې نصیب د چا کوټه شي بیا دې مړ شي سم په منځ دې پراټه شي بیا دې مړ شي چې کوي چا سره ښه ورته بدیږي چې کوي چا سره ښه ورته بدیږي لوټه هم ورته لوټه شي بیا دې مړ شي او چې ټوپک په لاس به د ورور مرګ پسې ګرځي چې ټوپک په لاس د ورور مرګ پسې ګرځي یې ترېنه پاتې دی چانټه شي بیا دې مړ شي ترېنه پاتې دی چانټه شي بیا دې مړ شي او بل شعر دی چې د تورو شپو تورو تیارو وخوړل د تورو شپو تورو تیارو وخوړل ښایسته ځوانان مسافرو وخوړل خپله مسافر وي شاداب صاحب مسافرو ته دې هم ډالۍ وي وایي چې د تورې شپې تورو تیارو وخوړل ښایسته ځوانان مسافرو وخوړل پر شاړو دشتو مړه په خاورو پراته او څوک تورو غرو کې مړه په واورو پراته سختو مزلو شوګیرو وخوړل سختو مزلو شوګیرو وخوړل ښایسته ځوانان مسافرو وخوړل او څوک د ایران بونډرې وجلي رانه څوک د ایران بونډرې وجلي رانه څوک د یونان سیندونو وړي رانه او بېوسه ورځو مزدورو وخوړل بېوسه ورځو مزدورو وخوړل ښایسته ځوانان مسافرو وخوړل او څوک جرمني او امریکا ته لاړل څوک جرمني او امریکا ته لاړل یورپ بلجیم او کاناډا ته لاړل څه رنګارنګه خاطرو وخوړل ښایسته ځوانان مسافرو وخوړل او ویې وکړه باور په ذوالجلال جاړم وکړه باور په ذوالجلال ژاړم وکړه باور په ذوالجلال جاړم او چې را په یاد شي لالپوروال جاړم هر چا زمري د دې درو وخوړل ښایسته ځوانان مسافرو وخوړل او دا یو شی داسې ډالۍ کوم چې ګرانې وایي که ما سره پښتو وکړي وایي مور کره شپې به شمار به بیا د شپو وکړي نو څه به وکړي مور کره شمار به بیا د شپو وکړي نو څه به وکړي ای ګرانې که ما سره پښتو وکړي نو څه به وکړي که په غوسه کې سره او سپینه راولاړه شي ته بوکړه راواخلې په ژړا مور کره لاړه شي ته
نو شپې که په ډبلو بالښتو وکړي نو څه به وکړي ګرانې وې که ما سره پښتو وکړي نو څه به وکړي او بیا هم درنه مننه کوم چې یو شی دا و چې حال ویلی نه شم خو کور کې شپه ورځې په جنګ یم حال ویلی نه شم خو کور کې شپه ورځې په جنګ یم 2 ښځې مې کړي خدایه عمر باندې تنګ یم دا تا ته ډالۍ کوم چې ګوره بل وادهونه کې پام وکوه نو وایي چې سهار نه تر ماښامه یوه بلې ته ګورېږي دا یوه بلې ته ګورېږي دا بله چې غوسه شي بیا په ما هم نه ایسارېږي نو زه د ډېره غمه نن اخته په چرسو بنګ یم وایي 2 ښځې مې کړي خدایه عمر باندې تنګ یم او وایي نه پرېږدي یو هم په خپله پوزه باندې مچ نه پرېږدي شاداب صاحب یو هم په خپله پوزه باندې مچ ما نه یې لرګی ساز کړه تشه ډوکې ګرځم وچ وایي وګوره په ځیر راته سملاس کې د کولنګ یم 2 ښځې مې کړي خدایه عمر باندې تنګ او وایي ما ویلي یو ما ویلي مخلوقه یوه نه ښځې خو 2 ښې دي اوس شوه معلومه دواړه یو بل ته بدرخې دي ځکه خو نن داسې بېچاره خوار په دا رنګ یم او 2 ښځې مې کړي خدایه عمر باندې تنګ یم نو دا مې تا ته ډالۍ کړله چې ګوره بیا بل ونه کړي انشاءالله روغ اوسي ژوندی اوسي کامیاب اوسي